که یو پخوانی ولسمشر ولس ته مخامخ ودرېږي او له خپلو خلکو پوښتنې وکړي، هغه امنیت چې ویاړ پر کېده چیرې دی؟ هغه هیلې چې ژمنې شوې وه څه شوې؟ ولې هېواد له یوه بحرانه و بل ته لویږي او ولې ملي حاکمیت پرله پسې نقض کېږي؟ هغه پوښتنه کوي چې ولې د حقایق له ولس سره نه شریکېږي؟ کټ مټ هغه پوښتنه چې افغانان وایي ملا حبیب الله ولې غلی دی. دا په رښتونې معنا هیښوونکې پوښتنې دي چې نن د پخواني جمهوري دولت وروستي ولسمشر محمد اشرف غني په خپل تازه بیان کې کړي دي. دا پوښتنې ښایي یوازې له غني سره نه وي، بلکې دا پوښتنې د میلیونونو افغانانو په ذهنونو کې ګرځي، خو د طالبانو تر واک لاندې افغانان یې د کولو جرأت نشي کولی. آیا دا یوازې پوښتنې دي؟ که د افغانستان د سخت او کړکېچ ته د لوېدلي حالت یو داسې اعتراف چې د یوه جلاوطنه کړی شوي ولسمشر پر خوله بیانېږي. تېره ورځ د افغانستان پر خاورې یو ځل بیا هوایي بریدونه شوي. پکتیکا، پکتیا او کونړ کې ملکي وګړي قرباني شوي. پخواني ولسمشر محمد اشرف غني دا بریدونه غندلي او له خلکو سره یې خواخوږي ښودلې ده. له ملا هیبت الله او ملا حسن اخوند پرته یو شمېر مشرانو خواخوږي ښودلې، خو د پخواني ولسمشر محمد اشرف غني دا خواخوږي مهمه ده ځکه اصلي باس له همدغې خواخوږۍ پیلېږي. کله چې یو پخوانی رهبر بیا راګرځي او له نظام، سیاست او راتلونکي پوښتنې کوي، دا یوازې یو بیان نه دی، بلکې د اوس او راتلونکي په اړه د ګډوډۍ یو سیاسي پیغام دی چې افغانان ورسره مخ کېدونکي دي او یا هم مخ دي. اشرف غني وایي یوازې 15 کاله مخکې افغانستان د نړیوال تعامل په مرکز کې و، مګر اوس په انزوا کې بند پاتې دی. دا خبره تر ډیره سمه ده ځکه افغانستان نن له نړیوالې انزوا سره مخ دی. نه په نړیوال سټیج څوک غږ اوري او نه هم د افغانانو د غږ د پورته کولو دریځ شته. خو دا انزوا د هغه باعزته سولې په مفهوم د نه پوهېدا محصول دی چې ولسمشر غني په ننني بیان کې بیا یاده کړې ده. هغه ویلي چې تل یې د باعزته او پایداره سولې خبرې کړي. دا سوله ځکه مهمه وه چې افغانستان د همدې نننیو تکراري بحرانونو څخه باید وژغوري. باعزته سوله یوازې د جګړې پای نه و، بلکې د داسې نظام پیل و چې هېواد له انزوا، بېثباتۍ او بهرنیو لاسوهنو خوندي کړي. نن باید له ځانه وپوښتو چې د دې فرصت د له لاسه ورکولو مسؤل څوک دی او بیه یې څوک پرې کوي؟ اشرف غني وایي چې بې له شکه دا بیه زموږ افغانان پرې کوي. غني ټینګار کوي چې خلک جګړه نه غواړي، بلکې ژوند او هیله غواړي. محمد اشرف غني وړاندیز کوي چې افغانستان باید خپله نړیواله بېطرفي اعلان کړي او بهرنی سیاست د ملي ګټو پر بنسټ تنظیم کړي. نوموړی په پای کې ټینګار کوي چې اوس تر هر وخت زیاته اړتیا ده چې دا موضوعات په ملي بحث بدل شي، یو داسې بحث چې ټول افغانان پکې برخه واخلي او خپل چمتووالی هم پرته له کوم امتیازه اعلان کړی دی. خو آیا د ولسمشر غني پوښتنو او چمتووالي ته طالبان او افغان ولس آماده دی چې ځواب ورکړي او بیا یې هم بدرګه کړي؟ او که نه، د تیر په څیر به دا هم یوازې یو مطبوعاتي خبر وي. نو اوس اصلي پوښتنه دا نه ده چې اشرف غني څه وویل، اصلي پوښتنه دا ده چې آیا موږ د تیروتنو د تکرار په لاره روان یو که رښتیا هم له تاریخه زده کړه کوو؟ ځکه تاریخ تل یو شی ثابت کړی، هغه ملتونه بریالي کیږي چې د پوښتنو پر وړاندې بې تفاوته نه پاتې نشي، بلکې د پوښتنو لپاره ځوابونه پیدا کړي. بې له شکه پوښتنې مهمې دي، خو راتلونکی د افغانانو په ځوابونو پورې تړلی دی.